خپل موبایل فون ریسټور کوئ نو د ریسټور کېدو نه مخکې پکې دا یو سیټینګ لازمي ان کوئ. ځکه کله چې تاسو دا سیټینګ ان کړئ او تاسو خپل موبایل ریسټور کړئ نو ستاسو چې کومه مکمل ډیټا ده تاسو د ریسټور کېدو نه پس په یو کلیک سره خپل موبایل ته واپس کولی شئ. څنګه به یې کوئ؟ دغه دپاره موبایل کې سیټینګ اپ راواړوئ. بیا به تاسو بالکل ښکته راشئ. دلته به تاسو په دې سیسټم باندې کلیک کړئ او دلته به تاسو لښکته راشئ. دا یو اپشن دی د ریسټور فون د پاسه بیک اپ ټو ګوګل ډرایو. په دې بیک اپ ټو ګوګل ډرایو به کلیک واخلئ. ملګرو دلته به تاسو یو جیمیل اکاونټ سلیکټ کړئ. داسې جیمیل اکاونټ سلیکټ کړئ چې د هغې پاسورډ هر څه تاسو ته معلوم وي. صحیح ده چې په اسانۍ سره دوباره تاسو لاګین کولی شئ. بیا به تاسو لاندې دا بیک اپ بای ګوګل 1 دا به تاسو آن کړئ. په بیک اپ ناو به کلیک کړئ. څنګه هم تاسو په بیک اپ ناو کلیک کړئ ستاسو د موبایل مکمل بیک اپ به یعنی مکمل ډیټا هر څه چې وي هغه په دغه جیمیل کې سټور شي. چې کله هم تاسو موبایل ریسټور کړئ دوباره بیا دغه جیمیل لاګین کړئ دلته راشئ او د دې ځای نه تاسو دغه کوم مکمل ډیټا چې د هغه دوباره خپل موبایل ته ریسټور کړئ. بیا چې څنګه هم ریسټور کړئ ستاسو مکمل ډیټا به دوباره بیا واپس راشي.